السلام علیکم زه ناصر جمال پښتو ټي وي کې زه تاسو سره کلی وم روزه راغه ګرانی چې د نو هغه یو په لسن د چې دی هغه زیاته شوې ده او خلک ډیر زیات تنگ دي روزګارونه هم متاثر دي خلک هم ډیر زیات تنگ دي او د ګرانی د وجنه د غریبو خلکو په دې روزه کې څه حالات به ګورو د دې باره کې معلومات کو خلکو نه تاسو کو چاغي ایسه به سودا راغلي کجوري وغیرہ خو علاج کې دي نو څنګه چلیم دا کجوري به کور توړي کنه نور څه سودا وسشته دی ګرانی شته ګرانی خو بالکل اخیری حدونو کې چلےږي او د عوامو بالکل پرچیزینګ پاور نشته او دې دا کې د مخامخ دغه لګول رمضان سستا بازار دا صرف د بینر تر حدا محدود دی دا نه وګورئ ټول دکانونه پکې خلکو ګودامونو لنیولي دي او انتظامیه دا خلکو ته عوام ته شوکي بلکې افسران بالا ته دا شوکي چې په میډیا باندې چې موږ صرف بینر ولګو د دې ذمہواری ختم شو بل د کاروباري خلکو د پرچون باندې چې کوم خلک دغه خرڅي نو دا غي دا مجبوری ده چې په توک د دکاندارانو نه غي یو سیس ګران رانی نو خود به ګران خرڅي او بل د حکومت دام ذمہواری ده کنه چې پرایس کنټرول لغشته چیکن بیلنس نه ساتي کنه جی د دې لپاره د ګورنمنت پیډ چې هغه تنخواه اخلي په دې باندې هغه دی راځي و دی ګوري ګراوند ریالټي دی وګوري چې واړه دکانداران یو سیس د ګران رانی نه خو به خود ګران خرڅي هغه یو ویډیو راولي چې رمګه ګران پوشه سړی ولیدل او هغه په 5000 ګروپونو کې شیر کی بس هغه یو ځل وتی وی چرته زمونږه میمو جان صاحب هم لیدلې دی وزیر اعلی جی بالکل هم نه دی لیدلې بالکل په خبر کې دا وښو مونږ چې دغه کې ونلې دي چې هغه راغی او چې د عوامو دغه تر راغی د عوامو د مشکلاتو د عوامو دغه د دینه خو د پرویز خټک دغه ډیره زیاته یره پرویز خټک صاحب سره زما اختلافات په یو څو خبرو کې ډیر بے تحاشا سخت اختلافات دي په یو څو خبره کې په دې چې زمونږه کیپټل سټي اګنور کړی دا او ټوله ترقیاتي کارونه چې دي مردان او نوخار ته وړي دي دا مردان نوخار هرگز خلاف نه يم زه بالکل خلاف نه يم خو زه د دې خلاف یم چې په پنجاب کې چې د نواز شریف پنجاب صرف لاهور نه جوړ کړو او نور ټول پنجاب یې اګنور کړو دغه چې پرویز خټک صاحب هم چې د نور کارو نور اختلافاتو نه علاوه یو په دې خبره هم زما اختلاف دی چې کیپټل سټي ته نه پاتې و زیاتر چې کوم کارخانه وغیرہ غیر خوړې وي ابن یو په 100 درجه هغه خرو دغه وجه دا چې چرته په غلو کې مونږ لیدو دا څه خبره ده جی بل دا و چې دا غینه د انتظامی کم دغه چې کوم محکمو ولا ادارو ولا دا غینه یره کوله داغه هغه یو پویا یو دغه کسو دغه هولډو په دغه باندې بل د ډیر مخکې په حکومتونو کې پاتې و دغه هولډو په دې دغه باندې محمود خان سے په دغه کې خو چې دینو زمونږ صوبه دا وخت ضایع شو د وزیر اعلی کولو باندې او دې سره پټه ته نقصان دی ته ډیر نقصان وسو بل زما دا یو دغه حکومت ته دا خواسته چې لکه څنګه دا ګوري شپږ بجې دی دغه بند کې د هفتې اتوار باندې دغه بند کې نو زه حیران یم چې دا کم مشیر دی له دا مشوره ورکوي چې ټایم تا کم کو نو رش دی اتوماتیکلی جوړ کو چې ته د دکاندارۍ د کاروباري خلکو ته ټایم زیات کنو رش په کم شي تو چې دی وته ټایم محدود کینو هغه اتوماتیک هغه خبره ده چې رش به جوړیږي نو د کرونا دغه حواله سره دا دیته ما حکومت ته دا خواسته چې د هفتې اتوار د لاک ډاون دغه کین هغه سره رش زیات شي بل سرکاري ملازمان نو کار پېښه خلک د هفتې اتوار پر ځمانه دغه لرازي چې هفتې اتوار پر ځمانه تا هغه ته دغه بند کو مارکیټ دی بند کو نو یو هغه بیا سکه په نور ورځو خوای ډیوټي لذي دین علاوه رشم جوړیږي چې څومره تا د دکاندارۍ کاروباري خلکو ته د اوپن دغه پرې خود چې چاته سټیم وی راځي هغه به سودا اخلي چې تا ټیم محدود کو شپږ بجې د کاته بجې د کده مارکیټونو باندې دوه ټیم اتوماتیکلی رش به جوړیږي دا دغه یو شو دا سبزی دی یوره او چې سبزی میوله خوري راګران دا ولا مهنګای سی واشه دا لګه سبزی له 3000 روپو ده دا 3000 ده دا 3000 روپو ده لوګانی 300 روپۍ دړي د کرچاله 1500 روپۍ دړي دا بچا په سلم نه وړل نن سبا 500 او 600 روپۍ اړ یو شیز دړای دي دا به څوک دې ته پوس کوي او ور دې چاله ور کړو یاره جو لازم د خبرې ور دې ور کوي چاله مې ور کړي ها نو دې ځله به عمران خان لور کی نه جی عمران خان هو ته بایره واغستره ولا خلک په سر په خر کوئی سر وګرځاو
صحیح ده ډیره مننه. وعلیکم سلام. کاکا سودا لراغلی د خیره سودا لراغلی یو نو بس د خیره سره دا څه شي د غوخه ده غوخه ده او په څو د کیلو واخیسته دا په 1500 روپۍ کیلو غوخه ده د دې نه مخکې دا په 300 به د هډوکي غوښه خرڅېده په 2500 به دا په غیر غوښې خرڅېده. اوس قیمه چې کم دی نو په 500 خرڅېږي. راشه وګوره دا سبزی حال دا خو روزانه سبزي ده دا خو د غریب سړي د خوراک کار دی. وروره چې کمې سبزۍ له ورځي د 500 نه د 80 نه کم نه خرڅېږي. اوړه دي وروره په کوڅو کې پسې خلک ګرځي په بازارونو کې پسې خلک ګرځي که په بازار کې اخلي په دوکان کې اخلي وروره نو په 900 په 1000 روپۍ په 1400 اخري په 1400 روپۍ دله درکوي. هغه د 1400 د 1200 وړه هغه داسې دي چې د خوراک بنئ. د عمران خان په 880 روپۍ بوره خرڅېږي. کوم ځای کې په دوکانونو کې خرڅېده بند یې کړه. ولې بند نه که غیب یې که مشره غیب یې کړه. غیب یې داسې که زمونږ ماشاءالله حکمرانان خو د خدای فضل دی خو زمونږ مسلمانان چې په جومات کې په اقامت باندې جګړه کوي په بانګونو باندې جګړې کوي او ماغه کسان په اغلا کې ټولو نه زیات مخکې وي. نو دا خو زمونږ خپل عملونه دې مونږ ته رارسي که نه کنې نو پوخام دا حکومتونه پوخام دا خلکو کاکا عمران خان له به ووټ ورکوي که نه دی چې بالکل به نه ورکو. مړه خیر دی زه درته وایم چې چا ورکو هغه غټ ځلی مړه خیر دی وله ورکه مشره انې زم چې ډېر غټ بې غیرته به یې چې ورکوي دی. صحیح ده. او جی د خیره څه سبزي خرڅو. ښه د ګرانۍ باره کې دا خلک ډېر زیات اوازونه کوي دا ګراني راغلې ده. او جی څنګه چې روژه را جوختېږي دغه سره ګراني نور هم سیوا کېږي. زمونږ سبزیانې وې پهله به ارزانې وې اوس هر څیز 60 روپۍ کیلو سیوا شوی دی. 60 روپۍ کیلو یعنی 100 روپۍ دړۍ کې ګران شوی دړۍ هم ګران شوی دی. او جی 100 روپۍ دړۍ کې جی هر څیز 100 روپۍ دړۍ ګران شوی دی. ښه د شمله او د کریلا او د دې کې د تاسو سره بانجان وغیره او جی دا ګران شوي دي که دا ارزان شوي دي؟ دا ګران شوي دي 60 روپۍ کیلو دړۍ 100 روپۍ ګران شوي دي. هر څیز هلته بورې مونږ ته هم ګرانه ملاویږي. د سټور خو هم د دې دکاندارانو د وجې نه وي که نه او جی دا سټور کېږي په دې کې دا سودا سټور کې او چې څه ټایم رمضان را نږدې شي نو هغې کې راکولاو هغې ته راوباسي خو ریټونه والا ګران ورکوي نه ملاویږي چاته په ارزان ریټونو باندې نه ملاویږي. سوداګانې ډېرې ګرانې ملاویږي مونږ ته هم ګرانې ملاویږي بیا مونږ هم خلکو له ګرانې ورکوو. جی دا راته وایي تاسو له چېرته حکومت راغلی دی تپوس یې کړی دی چې دا په څو خرڅوي یا دا یا هغه؟ یاره جی تر اوسه داسې نه دي دغه شوي. صحیح ده. تیر حکومت تا ته یاد به دومره ماشوم خو به نه خو تا به پته نه کي دا کار کولو که نه حکومت یاد دی خو کار مې دا نه کولو. جی دا زه مې که نه زه صحیح ده. او څنګه روزګار ښه دی دې سیزن کې لکه الحمدلله الحمدلله تا خو به هم ډېر مال جمع کړي الحمدلله ګزاره مو پکې کېږي. مال به دې ډېر جمع کړي سټور کړي به دي. یوازې د نه جی سټور مونږ نه کوو مونږ تازه سبزي راوړو خرڅوو خو نور چې کم سیز دی د سټور والا هغه ګران ملاویږي. هغه خلکو سټور کړي وي ګران شو پیاز شو آلو شو ټماټر شو دا شیز ګران ملاویږي. بادرنګ شمله کریلا دا خو ارزانه شوه که نه دا خو ما واورېده چې دا ارزانه شوه نو دا څنګه دا خو ارزانه شوه خو دومره ارزانه نه شوه دې ټیم ته واپس ګرانه شوله. ښه دې ارزانه شوې وه خو اوس بیا ګرانه شوه بیا ګرانه شوله. او جی کله ډېره کوي مسلمان سړی به ګراني راولي هغه به له غونتېده دا کمزوري زمونږ شته. او جی دا کمزوري زمونږ شته مونږ په خپل ځان باندې ظالمان نه تا کې شته په هر سړي کې داسې شته هر سړی په خپل ځان ظالم دی. او جی ډېره مهرباني. وعلیکم السلام. کاکا دې فروټو منډی کې څه کې دلته خو د غریب سړي هېڅ کار نشته دلته څه کې دلته چې نهر نهور ګرځو سخته ګراني ده څوک ته د خیرات زکات هم نه ورکوي او تباه و برباد شو غریبانان. غریب سړی تباه دی غریب سړی تباه و برباد دی. نو دا به څه کېږي؟ 1400 توړه لګېدلې د موږ یې نشو اخیستې. بس دا خو بیا څه به کوو ها ګیا مایا شروع کړو که څو دا بیړې میړې او پتې متې بخرونو لکه د چیلو ګړو. زه نو الله دې خیر کړي. دا ووټ دې ورکړی و عمران خان لکه نه؟ او جي ورکړی نه دی. دې ځله به بیا ورکړې ښه خود به ورکوو ځکه چې سم په کونه کې نولي. روزانه د فروټو منډۍ کې ولاړې فروټ دې اخیستي دي؟ او جی ما اخیستي. نو څه دی خیال دی غریب سړی به یې والي دې ځله؟ یاره مشکله ده څوک یې واخلي خو بس ګراني خو شته دی ډېره ګراني شته که نه؟ او ډېره ګراني ده. دې دپاره لکه مثال کوشش دو وکړي چې لږ څه ناڅه دغه وکړي که نه چې دا لږه مهنګایي لږه کنټرول شي نو انشاءالله بیا هر سړی اخیستلی شي.
ستاسو خیال دی چې یاره د عمران خان نه غټه ګیله د څه شي ده؟ عمران خان نه زمونږ غټه ګیله صرف او صرف مهنګایي ده. دې نه علاوه خو څه نشته. دې نه علاوه زمونږ هغه سره هېڅ دغه نشته دی. بله دا خبره ده هیلث کارډ چې هغه کم به دې صوبه کې دغه کو که نه 10 لکه روپۍ یو غریب سړي ته 10 لکه روپۍ چې هغه کم د خلکو له ورکړي داسې یو حکومت هم نه دی کړي. ٹھیک ده. دوه ټیمونه روان کړي دي. دغه دام یو غټ کار دی. په ستا په 70 50 60 سال کې داسې ډیمونه په یو حکومت کې هم نه دي جوړ چې بغیر د ایوب خان کو کم یو دغه په دور کې چې کم جوړ شوي د هغې نه پس بیا چا نه دي جوړ کړي. په زرګاو فری کورونه یې ورکړه. انشاءالله هغه به هم ورکوي جوړېږي به خو په آرام سره. نه جوړ شوي دي څه تقسیم شول څه لګیا دي جوړېږي انشاءالله بالکل. کارونه خو ډېر زیات ښه کړي دي. زه د دې چیز خلاف نه یم خو زه د دې چیز خلاف ضرور یم چې زما غریب سړی دې ټیم کې په روجو کې زه غریب سړی ګورم که نه ما خو هغه ځینه کیمره ونیوله دا فروټو منډۍ خالي پرته ده. سبزي منډۍ ته لاړ شي الو ته ولاړ دی ټماټر ته ولاړ دی چینو ته ولاړ دی غوړو ته ولاړ دی. نو د عمران خان که فرض که په ما باندې داسې وزیر اعلی مسلط کوي چې هغه اډو دا سره د برنډې نه روزي نه چې بهر نور دی نو په کار دا دی چې دې وزیر اعلی ته خو چې ووایي که نه چې یاره ته لاړ شه لږ د غریبانو نه تپوس وکړه چې تاسو ته تکلیف څه دی. دا خبره ستا بالکل صحیح ده خو دا ځینې خبرې په موږ باندې هم دغه کېږي داسې خوراندوزي چې څوک کوي دې خلاف ډېر زیات د دې خلاف د کاروایي وشي. بالکل او دا به څوک کوي؟ دا به حکومت کوي. دا به انتظامیه به کوي. حکومت به صوبایي حکومت آرډر کوي او صوبایي حکومت به کمیټو باندې سختی راولي چې تاسو لاړ شئ تپوس وکړئ. ډېر دا خبره ستا بالکل صحیح ده او بس دغه مهنګایي ده الله دې دا کنټرول کړي. بس غریب سړی دی چې بس هر سړی ګرانۍ باره کې څه وایي؟ صاحبه د دې ګرانۍ باره کې څه وایي؟ د دې ګرانۍ باره کې صاحبه دا خبره ده چې مخکې په 1.5 سل روپۍ ټماټر شو ویلې د عمران خان باچایي ده چې دړۍ که کیلو چې بیا 80 روپۍ له دړۍ راله دا چا نه ویل چې د عمران خان باچایي ده وایي دا الله کار دی او ولې عمران خان وی بیا ویل دا الله کار دی خو هغه هم د الله کار دی که نه نو ولې مسلمانان دغه بدناموسه کوئ؟ ډېره ښکلې خبره ده والله دا والله رانه خفه دی توبې وباسئ مونځونه او درسونه کوئ دا عذاب دی چې په موږ نازل دي هېڅوک هم ملامت نه دی په دې کې. حاجي صاحب دا خو د ایمانونو کمزورتیا ده. ایمانونو کمزورتیا ده نور څه نشته دی. زما دا مشر چې دی دا خلک یې لږ وګوري شکر دی. روزانه دا راته ووایي ګراني شته که نشته؟ روژه خو راغه په سر راغه زموږ حکومت وایي چې یاره ګراني ختمو نو ګراني یې ختمه که که نه؟ والله حکومت اقرب خو په خپله ښه کوشش کوي خو چې موږ عوام ټیک نه یا بیا څه ختمه چې په یو ګوټ کې یو شی موږ پټ خرڅوو نو هغه حکومت ته څه پته ده چې یاره دې ګوټ کې څه شی خرڅېږي. مطلب لکه صرف حکومت غل نه دی ټول غله نور هم ډېر زیات دی. او والله چې یو دکاندار په دې روژه کې دومره چاړه راوالي چې 2 غزه او 3 غزه چې د چا کم قسم ریټ خوښي کوي ته پوهېږه چې د الله نه یېره نشته دی. ته پوهېږه نه څوک د رسول په لار ځي بد دنیا پسې منډه ده که چا ارامه وي وړالاله خو نشته خو هر سړی ارامه پسې منډه وي. صحیح خبره ده ډېره مننه ډېره. وعلیکم السلام. روزانه دې ځله خو د فروټ د غریب سړي ملا ماته ده که نه؟ خو ته څه وایې چې یاره تېر ځله فروټ زیات خرڅېده که دې ځله؟ نه تېر ځل زیات خرڅېدل اوس خو مهنګایي ده هر چا ته پته ده ګراني ده پر هر سړی تاوانونو باندې هر سړی په کاروبار په ټپه ولاړ کله وایي کرونا ده کله وایي دا دی کله هغه دی بس عوام نه روځي هر سړی د اور په بیه اوس مخکې به د ګاډي کرایه په 15,000 40,000 اوس 80,000 ته خبره ورسېده هېڅوک هم نشي کولی. یو غریب کس هم سودا نشي اخیستی هر سړی دکانونو ته وګوره په ټپه هر سړی خفه لکه که سودا عالم هغه به غوړو چینو لځي فروټو والا وس یې ختم شو. بس همدغه کوشش کوي چې وایي ځان له یو سیر وړو وګټو یو سیر وړوس بچو ولګویسو دې شی خو دا د مسلې شی دی دغه شی دی بس ډېره مجبوري دی چې نه یو بیمار نه وړي هغه سودا. لکه دا فروټ چې دی اوس دا د بیمارانو دپاره پاتې شو چې بیمار سړی به یې خوري. بس همدغه بیماران ته پاتې شو. او دا چرګان هم زما په خیال یا خو چې چرګ بیمار شي نو بیا به غریب خوري او یا چې دا غریب بیمار شي نو بیا به چرګ خوري. بس همدغه شی ده غریب سړی خوري مردار به خوري حلال نشي خوړلی. هغه هم په موږ باندې دلته کې دا خلک والله چې دا خو دې صحیح خبره همدغه شی دی په صوبو کې ګورې که همداسې ګورې که چکن کې ګورې همدغه مردارۍ به خوري حلال شی نشي خوړلی دا غریبانان ته به کوم یو شي ته شي پروټ د خوراک شی دی نه اوس
د کوزه خوراک نه وته دی وته دی بالکل وته د خوراک نه نو خوښ نه چې را سبزی د فروټو منډي چې دی نو د هسپتالونو مخې ته یو سپدې چې تش مریضان به خوري نو هسپتالونو مخې ته پریدي په سرکونو غریبانان پریدي د ریړو والا ته ګوره دا دلته ودرېدل مخکې په پښناغري په پیردوس کې ولاړو اوس د مجبورین غریبانان دلته راغلي دي دلته مور پسې راشي چې کیو پسې راوغلي څوک د چوي دی بس کې اخر کوم خو بجي صحیح خبر